د بلخ ملي تلویزیون درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان سید عمر احمدي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلانو د کانګو ناروغۍ د مخنیوي په تړاو ناسته ترسره کړه. په دې ناسته کې له ټولو قصابانو ته لارښوونه وکړه چې دغه وایروس د خپرېدو څخه د مخنیوي په موخه هڅې وکړي. په دې غونډه کې د بلخ ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله توانا د قصابانو له ټولنې سره د کانګو ناروغۍ په اړه خبرې وکړې او ویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې 33 تنه په دې ناروغۍ اخته شوي چې له دې شمېر څخه 3 تنه مړه او 3 تنه نور په روغتون کې د درملنې لاندې دي. ما در این مدت 6 ماه یعنی از 2022 در شروع 2022 تا به حال 33 واقع مثبت یعنی مرض کانگو در شفاخانه حوزه ابوالسینا بلخی مراجعه کرده که از این جمله 33 تن 3 تن مریضای ما فوت کرده و فعلا 3 مریض ما داخل بستر است. یعنی هر مریضی که آمده رسیدگی شده با وجود آن هم 3 مریض ما تلف شده که مقدار وافر خود ما به اینا تطبیق کردیم. په همدې حال کې د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست د څارۍ ناروغۍ مسؤل ډاکټر محمد فهیم شریفیار د کانګو ناروغۍ په اړه معلومات وړاندې کړ او ویل چې کانګو یو ساري او وژونکی ناروغۍ ده چې له حیواناتو څخه انسان ته او له انسان څخه انسان ته انتقالیږي. په دې غونډه کې عبدالباقي د مزار شریف ښاروالۍ په استازیتوب په اړوند موضوع باندې خبرې وکړې. وروسته یو شمېر قصابانو له دغې سارۍ ناروغۍ سره د مبارزې او د مخنیوي په برخه کې هڅې او ژمنې وکړې. د بلخ په نهرشاهي ولسوالۍ کې څه باندې 1000 بېوزله کورنۍ سره د قزاقستان هیواد رالیږلي بشري مرستې وویشل شوې. د بلخ ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس مولوي عبداللطیف حقانی ویل چې له قزاقستان څخه د بشري مرستو د ویش په موخه نهرشاهي ولسوالۍ ته راغلی ترڅو د دې ولسوالۍ بېوزله خلک د قزاقستان هیواد له بشري مرستو څخه برخمن شي. نن د نهرشاهي ولسوالۍ دپاره تقریبا 200 کورنیو ته چې د مخکې څخه سرویسي وه هرې کورنۍ ته به 50 کیلو وړه ورکول کېږي. د توزیع لړۍ د تاسې اوسپنې جریان لري. په ورته وخت کې د نهرشاهي ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د قزاقستان هیواد او د بلخ ولایت له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې له مرستو څخه د مننې ترڅنګ له نورو مرستندویو بنسټونو غواړي ترڅو د لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره باید لا زیاتې بشري مرستې ترسره کړي. واردش خوش هستیم. یک بوجهار امروز کمک کرد ما از همه بسیار خوش هستیم. کمک آواده تا امروز دم رسید بوجهار. په پام کې ده چې دغه مرستې به د بلخ ولایت د ولسوالیو ټولو اوسیدونکو ته وویشل شي. د بلخ ولایت د دادي ولسوالۍ کې اوس بشپړ امنیت خوندي دی. د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ خلک خپلې شپې او ورځې د امنیت په سیوري کې تیروي او پرته له امنیتي ستونزو په خپل کاروبارو باندې بوخت دي. په ورته وخت کې د دهدادي ولسوالۍ د امنیه قمندان مولوي حبیب الله ایوبي وایي چې د خلکو په ملاتړ او همکارۍ په دې ولسوالۍ کې امنیت خوندي دی. بلخ ولایت د دادي ولسوالۍ کې امنیت سر تامین دی. هغه خلک چې په نظام کې خلل چې یا د خلکو مابین کې مشکلات جوړي نو هغه زموږ تر قلم لاندې دي. هغه په یا د وطن څخه فرار سوي دي او یا په مخفي ډول سره ګزاره کوي. نو موږ الحمدلله شپه ورځ سیاري ګزمې لرو، چک پاینونه لرو، انشاءالله هیڅ نوع مشکل نشته. د دهدادي ولسوالۍ د جنایي جرمونو مدیر په دې ولسوالۍ کې د جرمونو د کمښت په برخه کې د خپلو کاري فعالیتونو په اړه توضیحات وړاندې کړ او ویل چې په تیرو 3 میاشتو کې یې 22 جنایي پیښې ثبت کړي. در 3 ماه اخیر تقریبا ما 27 قضیه جنایی داریم که 2-3شان را مکمل ترتیب کرده به سرانوالی ارسال کردیم. از طریق سرانوالی 2-3شان فعلا در محکمه د ولسوالی دهدادی قرار دارد. مجرمین که است تحت توقیف محبس ولایت بلخ قرار دارد. دهدادي د بلخ ولایت یو له امنو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي چې په دې ولسوالۍ کې 2000 وګړي ژوند کوي. د دې ولسوالۍ ولسونه تل د اسلامي امارت د پلانونو په عملي کولو کې همکاري کوي. درنو لیدونکو دا و د دې ساعت مهم خبرونه. تر بیا مو الله مل ښه وخت.